بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی طول صفتنا د خدای توب اغزاد د پاره دی الذی چا غزاد ته خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه والارض ازمکا وجعل الظلمات پیدا کړل تیارې والنور او رڼا ثم الذين بیا کسان کفر چې کافران دي چې کفر کړل بربهم د خپل رب سره یادلون برابر جوړي خلق برابرۍ هو الذی الله تعالی ذات ته خلقکم جدا سے پیدا کړی من تین د خاورنا ثم قضا بیا فیصله کړل اجرن دیوی نیټه به مقرر کړل نیټه واجل مسمن او نیټه مقرر عنده د الله سکا ثم انتم تمترون بیا تاسو جګړه کوي او هو الله او اغه الله تعالی چې فی السماوات پسمانو کړي او فی الارض او پسمان کړي یعلم الله تعالی پویږي سرکم په پټو تاسو او جهرکم او په ښکار تاسو ويعلم الله پویږي ما پاسوانی تکسبون چې تاسو کوي وما تاتیهم او نرازی دویتا من آیتن یونخا من آیت ربهم دنخو درب دوینا الا کانو مگر دوی دا الا کانو ونها مگر دوی دا غینا مورزین مخ اڑون کری یا غفلت کون کری الا کانو مگر دوی وو عنها دا غینا مورزین مخ اڑون کی اعراض کون کی فقط کذبوا یقینا دوی دروغجنو گنلو بالحق حق لرا لما جاءهم هر کل چراغ دوی تا فسوف یتیم نظر دے چرا بشی دوی تا انباو خبرنا خبر ما د اغی عذاب کانو چیو دوی بیهی داغی پوری یستازیون چٹوکی ور پوری کولے علم یرائی دو نگوری دوی نوینی کما حلقنا سمر منگا حلاک کرلی من قبل پخواد دوینا من قرنن پیڑونا د خلقنا مکناهم چې موږ دوی آباد کړیو فراد بزما کې مالم نو مکل لکم دومره چې موږ نه دی آباد کړی تاسو لا مکناهم موږ دوی لا ځای ور کړیو آباد کړیو فراد بزما کې مالم نو مکل لکم هغه چې ځای نه دی در کړی موږ تاسو ته ورسلنا السما اور علی گلیو موږ باران علیم په دوی باندې مدران پر لپسې په شبو شبو وجعلنا الانهار او ګرځولی مونږه انهار نهرونه تجری چې بيدبا من تحتهم د دوی په خوا کې فهلكناهم مونږ دوی هلاک کړو بذنوبهم د دوی د ګناونو د وجه وانشانا من بعد مونږ پیدا کړو رسو دوینا قرنن پیړی اخرین نورې بل پیړی نور خلق ولو نزلنا عليك كتابا او کراولی ګمنګا عليك بتابانی کتابن کتاب فی قرطاسن پا کاغذ کے فلمسو ندور تا لاسو لگئی بی ایدیهم فلمسو ندور تا او لگئی اغیتا بی ایدیهم پا خپل لاسونو فلمسوه بی ایدیهم او دوی لگولی وی دوی مسکڑی وی پا لاسونو خپلو فلمسو دو لگولی وی اغا کتاب تا بی ایدیهم پا لاسونو خپلو بانے لقال الذين نؤبوا خامخا کسان کفر چ کافران دی ان هذا نردا الا سحر مبين مگر جادو د اخکارا وقالوا وايد لولا انزل عليه ول نشرات له ول نازل نکړې شو عليه د پیغمبر تا ملکون ملائک ولو انزلنا ملکن او کچری منګ نازل کړو ملکن ملائکه فرشتہ لقضي الامر نو فیصله با کړی شی وا ثم لا ينظرون بیا ودوی ته مهلت ورنکړش ولو انزلنا او کوم نازل کړو ملکن ملائک لقضی خامخا فیصله به وشي الامر د کار د دوی ثم لا ينظرون بیا بدوی ته مهلت نشي ورکړي ولو جعلناه ملکن کچرته ګرځولې وي موږ دا رسول ملکن ملائکو فرشتہ لجعلناه خامها ګرځولې به من اغلرا رجلن په شکل د سړی ولو جعلناه ملکن کچرته ګرځولې من دا رسول ملکن ملائکه لجعلناه نو خامها ګرځولې به من دا ملائکه لرا رجلن سړی په شکل د سړی کې وللبسنا علیهم
او خامخا ګډ وډواله به راوستو مونږ علیهم په دوی باندې وللبسنا مونږ به خامخا ګډ وډ کړیو علیهم په دوی باندې ما یلبسون هغه چې اوس دوی پکې ځان ګډ وډوي وللبسنا او خامخا مونږ به ګډ وډواله راوستو ګډ وډ کړي وو په دوی باندې ما هغه سچي یلبسون چې اوس دوی په ځان ګډ وډواله راولي ما یلبسون هغه چې دوی پکې شک کوي ولقد استهزئ برسل یقینا ټوکې کړی شوي دي برسل د پیغمبرانو سره من قبل کستانه پوخا فحاق بالذین نو راګیر کړه کسانو لا سخیرو منهم چې ټوکې کړی وي منهم د دوی نه ما هغه عذاب کانو به چې دوی داغه پوری استاد یون چې ټوکې کولې